بسم الله الرحمن الرحيم والأجراء على ضربين أجير مشترك وأجير خاص. توجه کوي مزدوران په دوه قسم دي، یو مزدور مشترک دی اجیر مشترک ورته وي، او یو خاص مزدور دی. اجیر مشترک دی ته وي چې ټول خلکو شریکی، لکه ټیلر د ټول خلکو شریک مزدور دی. صحیح ده کنه؟ ته لکه پړې وړي او دا وګنډا، نو بلی مود راوړي پیسې ورکي او کپڑے ولګنډي، دا ټول خلکو شریک باندې مزدور دي. پوه شئ په دارنګي دوبي اجيري مشترک دی، ټول خلکو مشترک مزدور دي. تم ولا کپڑے راوړي، مزدوري ورکي، پیسې ورکي او کپڑے لینځي، او بلیم راوړي ولا مشترک دي. بل اجيري خاص دی. اجيري خاص دی ته ویل کیږي چې ته یو سړی ونیسي ځان د پاره ودی چې ته ما سره یو میشي زما خدمت وکي او طالب زله 100 روپۍ در کومه، نه او زبل چاکار کولې شي بده کی نشي کولای، نه بس صرف ستا خاص مزدوري. نه د اجيري مشترک او د اجيري خاص مسائل جدا دي، تقسیم التزکه وکړو، د هر یو مسلې ذکر کړي. پوه شئ؟ الکه اجیر په څو قسمه شو؟ اجيري مشترک لکه ټیلر او دوبي، او اجيري خاص چې ته خاص ونیسي او د میاشتې ول تنخواه ورکې چې ما سبعي خدمت بزما کې. ټیک شو؟ اوس راځي وایي والأجراء او مزدوران چې دی علی ضربین په دوه قسمه باندې دي. اجیر مشترک یو مزدور دی شریک، و اجیر او بالمزدور دی خاص. وس راځي د اجيري مشترک په باره کې وایي و اجيري مشترک هغه دی چې دا د مزدوري حقدار الګرځي چې دا عمل وکي. ته ولا 500 روپۍ کله ورکې چې کپڑے وګنډي، ته ولا 50 روپۍ اله ورکې چې دا کپڑے وینځي، دا دوبي او ټیلر وګنډي په 500 روپۍ. نو اجیر مشترک د اجرت مستحق کله ګرځي کله چې دا عمل وکي. ویږي کنه؟ کو کپڑے نه ګنډلي او تا ته وایي چې پیسې راکا مخ کې راکا، ته وې نه کپڑے وګنډه ورسته ودرکم، او کو تاسو څخه غړی نو مخ کې شی ورکولې، لیکن مخ کې داغه حق نه کیږي چې سانه والی. ویږي؟ فالمشترک بس اجيري مشترک چره من هغه دی لا يستحق الاجرته چې دا مستحق نه ګرځي د مزدوري د اجرت حتی تر دې پورې عمل چې کار وکي کسباغ لک رنگون کې د کپړو والقصار او لک دوبي رنگون کې د کپړو دوبي دا چې کپړې رنگکړي نه او دوبي انځلي نه او ټیلر ګنډلي نه، نو دا وخت په د مزدوري حقدار نه چې دی ولا ورکی. توجه وکړئ. د امام ابو حنیفه او د داغه شاګردانو اختلاف دی په دې مسله کې چې ټیلر ستا کپڑے کې وستري اجيري مشترک دی کنه، دوبي ستا کپڑے کې خو سچوي انځه او هغه چې ابته کې تاسو کا یا سباغ دی کپڑے رنگ کوي او تا ول ورشي له سر رنگ ورکا، او هغه چې ابته باندې تاسو کوم تا سامان کې خوستو یا مصری دی. صحیح ده کنه؟ تا سامان کې خوستو، نو امام سی وای دا سامان چې دی اجيري مشترک سره پروت دی دا سره امانت دی، او امانت کې قانون داره کو هغه سره هلاک شو د عمل هغه تاوان نه راځي. پوهیږئ؟ کو هغه سره هلاک شو تاوان نه راځي، او چې هغه نه هلاک کړي هلاک شو سره دکان را پریوته یا دکان ور واغستو یا چا پټ کړلی، ټیک شو کنه؟ نو دا به هغه سره امانتي هغه به تاوان به نه راځي، بس لاړې کپړې
ستا او صاحبین وی چې نه تاوان به ورکي تاوان به والمتاع او سامان چې امانتون دا به امانت وی په یدی پلاس د اجیر مشترک کی په یده پلاس د اجیر مشترک کی ان هلاکا کو چرته هلاک شو دغه مال دغه سامان لم یزمنو دا بزموار نه شی اند یو شی عند ابي حنیفه وقال صاحبین ویلی رحمهم الله یزمنه تاوان به ورکی یزمنه تاوان به ورکی فرق من پوه شولای وما تلفا بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل داس چل لیکنا د اجیر مشترک دی او د هغه د عمل د وجنه دا سامان هلاک شو به تاوان استلی کی به تاوان اجیر مشترک دی او تا او دوی چې دا کار مال وکا او غول چکیو اتباعی ته پوسوکا او دا هغه د عمل د وجنه دا شی هلاک شو مثال پتور دوبی دی او دا کپڑے دومره په لرګي باندې راځي ساری کړي ټپای چې استه وشلې پیږي کنه یا دسکار دی چې دا کم حمال چې دی کنه حمال اجیر مشترکی حمال هغه کسي چې خلکو له پښا باندې سامانونه نقل کوي د یو زینه بل زیتا اوس خلک کټالې دي کنه ټالې کې نقل کوي کنه او مخکې پښا باندې وړل حمال له دار او خېدو او ستاله کې یو پنځه شپږ درځنی اګیدي هغه پښا کړې وي او ټولې ماته شولې پوه شئ کنه یا دغه شانتي الکا په کوم رسۍ باندې چې تړي نو هغه رسۍ چې چیستا وشلېږي یا چلای څه چلای پرانی نه مړه کشته چلای او دای راکاږي ورانه راکاږي استه ډوبکی او ستاسو په مال په کیسه کی هلاک کی زیبه تاوان غسر کی ولا ټول دا عمل له او کور ولګي د اسماني تندر را پریوته یا چاغلا کون به په دا عمل نشته نو کو د په کې صدخلو د عمل او شی هلاک شو تاوان به بیا دی د اجری مشترک نه وزګورا وما او هغه سامان تلفا چې هلاک شي بعمله په سبب د عمل د باندې د په کې خامخا صدخل او خلل كتخريق الثوب لكشلول د جامي من دقه د وجه ټپولو ددنه چې په لرګي باندې ټپي او ایثاری کړی دي لاندې پرشتل ته غټ لرګي لري ایسته کپڑے وشلې او ستا په زر به جوړه غستره وغله وسله وزلق الحمال خيدل او بشان د خيدلو د څه بارون کی وانقطاع الحبل وبشان د شدلو د رسی الذي اغرسی يشد چتړي به فاغي سرا المکاری اغه انسان چې په کرئی باندې سامان وړي چې پیډړي الحمله دا بوج پیډړي المکاری اغه انسان چې په کرئی باندې یو شیبل شي نقل کوي يشد تړي باغي سرا د مکاری الحمله بار اغه وشليږي وغرق السفينه وبشان د ډوبېدلو د کشتۍ من مدها د وجد راخلو د دینا نو مضمون د دی وتاوان غستل کیږي لای خبر دی ښا مضمون د دی وتاوان غستل کیږي د سامان دومره دا چې بني ادم دغه تاوان نه ښا دغه به تاوان نه غستل کیږي کیسه چلولا اوران راخ کله او ډرایوینګ اورانو کو وسته شو انسان به هلاک شو دا انسان متي به تاوان نه دي خوش یی اوران سورلې چلولا کسره پری وته دا به تاوان نه دي پری پوه شو نه الا انه مگر بشکا شانداره چلا یوزمنو تاوان بناغ استریکیگی بیهی پدی سرا یعنی اده پا عمل سرا دا بیهی زمین باجوی که بی عملیهی تخا تاوان بناغ استریکیگی بیهی اده پا عمل سرا بنی آدم ده بنی آدمو
فمن غرق بس هغه څوک چې ډوب شو په سفینه په کشتی کې او سقط یا را پریوته من الدابه د سورین نو لم یزمنه دا به ذمہوار نه پرې ورسېد نه دا به ذمہوار نه. اوس بل مسله کوي واذا فسد الفساد خلقا یو هغه انسان دی چې خلکو له رګونه وي پرې خپه کې یا پلاس کې وي رګ دی کنه خلکو دا پلان کې په خپه کې وي رګ دی دا رګ به سریکي دا غینه غندې نه روباس دا بنشوي کولاوي پریشن ولګي صحیح ده. او دغه شان دی بزاغ هغه انسان ته ویل کېږي بزاغ چې هغه په حیواناتو کې د رګونه وي او فساد هغه انسان ته ویل کېږي په سواد سره چې هغه په انسانانو کې رګونه وي. د انسان رګي وای د حیوان رګوا خو ګوره د هغه زینه تجاوز ونکو کم زی چې په کارو داغه نه تجاوز ونکو هیڅ سره هلاک شو دا هلاک شو نو اوس په خپل هلاک شو مون خدای غزنه تجاوز نه کړي اصله به وي اکم دې شلول غوښتل هغه منګه وشله او زیاته هم دې شلولې او سړی مړ شو دا به ذمہوار نه پرې پوه شولې او قدوم روي چې شلول 2 انچي زه شلول غوښتل چې هغه وشلې او د 15 انچي وشلاو تجاوز یو کو د خپل زینا او سړی هلاک شو مریض مړ شو به سي ذمہواری پرې پیګي مسلې دي یار. وَإِذَا فَسَدَا كَلَ چِ رَغْوَي الْفَسَادُ رَغْوَهُنْ کې د انسانانو رغوهن کې او بزغا یا رغوهي یا رغوهي البزاغ رغوهن کې د حیواناتو رغوهن کې د حیواناتو پرې پیږي. ولم يتجاوز او دا تجاوزونه کې الموضع المعتاد د اغزینا چې هغه معتاد وي عادت کی وی دغه خلق عرف کې خلق دقه سره پويخه معتاد چې په عرف کې خلق دقه وي نو فلا زمانہ توان بنوي علیهما پردوانو باندې پری فساد او بزاغ باندې فيما فاغسك عتبا چې هلاک شي دغه سره من ذالک ردی رغ وهلنا من ذالک ردی رغ وهلنا وان تجاوزوا کو تجاوزوا کو د خپل موضعنا نو زمينه به ذمہوار وي. والاجير الخاص او بالاجير خاص دي نو اس دغه وضاحت کوي. اجير خاص چې تی الکا د یو مدیر پارونی سي چې ما سبا یو مشکار کې او لز روپی باخلي ما سبا خدمت کې نو توجه کوي یا څنګه سیو دس چل لګنا چې دا د تنخواه کله مستحق ګرځي دا به تنخواه له مستحق ګرځي چې دا په دې موده کې خپل ځان راوالي او دې کس له وروس پاري چې بس دا زمانہ پسته وایلا چې کم خدمت را باندې کې صحیح ده او کو دا به اسناستو پر یو میش کې ام اسناستی او چې ځان یو پیر وروس پاره دقه مستاجر ده چې کم مزدوري باندې نیولې ده دی اجیر د خپل نفس وروس پاره د یوې میش لپاره چې بس حاضرې ما او تر څه د تنخواه خبره کړې د یوې میش 1000 روپۍ نه زه حاضرې د یوې میش ته مې خپل نفس درکو ٹھیک شو کنه به کو د کار کاو کو اسناستو او چې میشي پوره شو دا مستحق د اجرت د مزدوري به پرې پیګا اوس ګور خو انداس نه چې هغه خدمت ستارل دای نه کوي نه کو هغه ته خدمت نسپاره یو میشه اسناستو به مستحق دی او کو هغه ته خدمت ستارل واغه نه کاو به تنخواه مستحق نه دی ښه لکه سکول استاد له حکومت د یو اجیر دی تنخواه مقرر کړی دا چې تبع الک ماشومان ته سبق وې د سحر نه ماسپخین پورې ته تنخواه 40000 روپۍ لري 30000 روپۍ باندې صحیح ده او دا استاد را ناراضي او یا د کار کوي چې راضي وس ټیم پاس کوي دا تنخواه مستحق نه دی ښه فو شوي کنه اوس ګور اوته والاجر حرام خوري والاجير الخاص او بالمزدور خاص دی وهو الذي دا غد يستحق الاجره چې دا مستحق وي د مزدوري به تسلیم نفسه په المده پس فارلو د خپل نفس باندې هغه سړی ته په المده په دغه موده کې پری پوه شولای و ان لم يعمل اگر کو عمل ونکي خو عمل دی ونکي شغه او د ونسپاري کو هغه تسپارل او نه کاو نو بیا مستحق نه لګورا تفصیل له هغه مسله کې
کمن استاجرا پشان دا چا چې هغه مزدور ونی رجلن یو سړی شهرن دی وی میشت د پاره للخدمت د پاره د خدمت او لرعی الغنم د پاره د سرولو د غړو بزو دا مثال شو ولا زمان على الاجير الخاص فيما تلف في يده توجه کوي د اجیر خاص پلاس یو شی هلاک شو د به ذمہوار نه څه مطلب تا د غړو چلو د پاره نیولې چې زما به یو میشت غړو چلی سره او هغه سر لا بولی وی هغه سره ولې است هلاک شول دا به ذمہوار نه ولا زمان او تاوان بنوي عن الاجير الخاص بمزدور خاص باندې فی ما پاسه کې تلفا چې هلاک شي په دې دغه پلاس کې ولا فی ما او نه پاغه کې تلفا چې هلاک شي من عمله دغه عمل لوجنا دغه عمل لوجنا کو هلاک شي کنا نو تاوان دې نه الا ان يتعدى مگر را کو تجاوز کی او د قصد هلاکی کی د قصد هلاکی کی ګډ راونی سی په ګټو باندې ولی زره لو چقي نو تجاوز کو کنه دې سي مواري فشي نو فیزمن به تاوان ور کوي والاجاره تفسدها الشروط كما تفسد البيع توجه کوي کم شرطونه چې بیع فاسده ولا نو هغه شرطونه به اجارم فاسدي ځکه اجارم یو قسم بیع ده بس خبره اسانه کړه کما کوم شرایط چې الک بیع فاسده ولا نو هغه شرایط اجارم فاسدي مثال بتور ما ویلیاس مولی سے هغه څه خرڅول کو زه ته يم چې دا کتاب ته مال راکا په سلو پي صحیح ده ودارته وي چې په سلو پي به درکم خو مال وسې سلو پي قرض امراکا نو دا خو په دې شرط ولګاو چې دا خو د بیع سره تعلق نه ساته نو دې شرط الکه دا بیع فاسده کړه دغه دا شرط په اجاره کې ولګي کنه چې دا کور په اجاره در کوم خو مال وسې لز روپي قرض امراکه دا بس فاسده شول دی خو شوي کنه والاجاره اجاره شدا تفسدها فاسدوی دی لرا شروط شرطنا كما تفسد البيع لك سنج فاسدوی بيع لرا شرطنا ومن استاجر عبدا للخدمه بلا مسلک الیاس مجسب یو سره تا په مزدوری باندې ونی او تا او تیول چې سما په کور کې با الکه غواله بوز او غیا راوړي او طالب د میاشتې زه لز روپی در کومه نو وس تا او دیول چې زمون په کلی کې مال خدمت کې بس هغه خوشاله شو چې لکه زمام کړی دم کړی بس دل به یو پن غنم دغه راوړم شوتل او بوس ول راوړم غواله او بس کلی دې مزدوری بس میکیږي کنه خیر دې کو کمای خو تاسو د کلی خبره کړی چې مال په کلی کې خدمت کې وسره لپاره جایز نه چې تیزان سره په سفر کې بوجو په سفر کې به خدمتونه کې وای شوي کنه نه خو دې کلی ته خوشاله وو به سفر کې وړي وطن خا وړي سیوا او کو نه عقد دی وسکاو نه چې ځکه راځه لکه اوس ما سفر کې خدمت کې وطن خا وړي درکم نو به نه عقد شو ومن استاجر چاچ بمزدری بانی ونی وعبدا یو غلام للخدمت د پاره د خدمت فليس له نجائز بني له دي سړي د پاره اي يسافر چې سفر وکي به پر غلام سره الا اي يشترط مگر دا کو شرط لګولې وی عليه په دبانې ذالک دا سفر کول په العقد په سودا کې به ټیک شو کنه توجه بل مسله کوي هغه دا شاکر مولوی صاحب تا ته ما ویل کنه چې لکه دا اوخ دی په مزدوري باندې مال راکا صحیح ده ګور دی باندې بس دوه کسان سوروم اوړي به سورلی په دوه کسان کوي او بل لاره چې یو بوج په ورا چوما یو به یو پړنی نک به وغیرہ کنه یو په بوجي او دوه په کسان نست او مکی دا په ځان رسومه په مزدوري باندې راکا مثال پتا ورکنه دلته مکلی کړي موږ به وایو چې لکه ته مرګره صحیح ده یا په خبر ته بيزان رسومه نو جایز ده ولیکن دې انسان لپاره جایزي چې دا په د عرف مطابق کوم شي د خلکو په عادت کې څومره بوجي هغه پیا شي د سینې شي به خزيت واچي د عرف مطابق چې لکه څومره بخپل اوخ باندې ته اچي دومره د پاغه باندې واچو ظلم باندې
فیږي کنه ومن استاجر شاجم الزريبان وني جملا يؤخل يحمل ادير پارچی بار کی علیه پدی اخبانی محملا یو بار وراکبین دو سورلی پی بار کی الى مکه مکیتا جازن جائز دا هو له د دې سړي د پاره بلازمی المحمل المعتاد هغه بوج هغه د عرف مطابقي معتاده د عادت او د عرف مطابقي او بل لاره او کدی دغه د سکارو کو د دې اوخ مالک چې دغه بوج ولید نړۍ راګهتر دی به خبره د جګړې نه وځي کنه وان شاهد الجمال وچرتا ولید د دې اوخ والا جمال د دې اوخ والا المحمل دغه بوج نو فهو اجود دا ډیره کړه خبره ده فهو اجود دا ډیره کړه خبره ده بس